اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن د برکم برخیل په یو داسې الوکا کې موجوده یم چې دغه لوي چې د ژوند خون الوکا او په داسې یو ښکلي انداز کې مو سره یو ډېر ښکلی خصوصي شاعر خپلوان شاعر راسره میلو شو چې هم دغه سره مو کوم خبرې وکړې او دوی کوم خپل شاعري په سر کې مو سره کوم هغه وکړو میټینګ وکړو مو سره چې کوم کسان نوستي د ویلفیر چې کوم حکیم چیرمن دی دا مو راسره نوستی خو خصوصي مونږ ویلو چې د خپلوان شاعر نه یو داسې ښکلی غوندې کې شعر وورو چې د عوام له یې وښیو چې مونږ په راکمبر کې مونږ په د پښتونخوا کې ډېر ښکلي ښکلي ځوانان شته ډېر ښکلي ښکلي شاعران شته نو مونږ ورته ویل د شاعر طرف له چې مونږ له یو ښکلی غوندې کې شعر ویایي. مهرباني جان مننه. د غزل مطلب چې د ستوري و پریشان زما په حال بېګا د شپې د ستوري و پریشان زما په حال بېګا د شپې کوو په تماشا ستا د جمال بېګا د شپې. مننه. او څو هم که حادثه وي خو مننه کړم تیندکه څو هم که حادثه وي خو مننه کړم تیندکه او کړو پل ته د اشنا دی زما خیال بېګا د شپې. مهرباني. او شعر دی چې وطنه د سهار ښکلا د مړه په خپل مرګ نه ده وطنه د سهار ښکلا د مړه په خپل مرګ نه ده او پرې شوی د بارودو استعمال بېګا د شپې. مهرباني. او شعر دی چې هغه تا چې د راتلو وعده راکړې وه اشنا هغه تا چې د راتلو وعده راکړې وه اشنا او پوره شو د هغې وعدې هم کال بېګا د شپې. مننه چې هغه تا چې د راتلو وعده راکړې وه اشنا او پوره شو د هغې وعدې هم کال بېګا د شپې. او مقطع چې انداز یې د انکار څه عجیبه نه و خپلوانه انداز یې د انکار څه عجیبه نه و خپلوانه او چې کړو یې د بخښنې پکې سوال بېګا د شپې.